سلامونه مې واخلې او روان یو سیند ته. 5مه روژه ده. باسلي باسط صاحب هم دی را سره، مشر دی را سره دی پروګرام کې، او باچا صاحب دی را سره مشره. کسان لکه ډېر دي خو بهرحال موږ دې ځای کې دا را روان یو او نور مخکې بلاک به جوړېږي انشاءالله او مونږ سره اوسئ په دې پروګرام کې.
دې وخت کې موږ د سیند په غاړه باندې موجود یو. موږ سره کپټن خان راغلی دی، مشر را سره هم دی، باچا صاحب هم دی او تاثیر دیم راځي او کاشف صاحب هم را سره دی او تاسو خو دا ټول پېژنئ. ابرار نادان صاحب دی را سره. انشاءالله دا نننی روژه ماتي چې دی دا زموږ د سیند په غاړه دی او په ژوند یو خیري ماښام به بیا واپس ځو. ډېره دا جي نن 5مه روژه ده که خیري خو الله کړې خیري نو دا روژه ماتې به د سیند په غاړه او موږ سره دې بلاک کې موجود پاتې شي. ډېره مننه. ډېر سلامونه مې واخلې. روژه خنډ کې ماته کړه او ټول ملګري ناست دي او بانګونه خو دلته نه دي ویلي خو موږ په ټایم باندې ماته کړه او بالکل او موږ سره دا په دې بلاک کې اوسئ. باسي صاحب مینوالو ته ډېره مننه. نادان صاحب ډېره مننه یار. دغسې کله کله پروګرام جوړو چې دغسې باچا صاحب هم راغلی دا پروګرام دی سیند په غاړه باسي اوساس کړای تیار کړی خو انتخابي خده به کړی او زه دا شی اوس بس کومه بیا پکې پته نه لګي خدا بعد وسه صحیح